سلام ملګرو، جوړ په خیر، هله چې جوړ به یاست. تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. په دې ویډیو کې د امازون پروډکټ سورسینګ اړوند پنځم ویډیو ریکارډ کوو، یا پنځم کلاس ده. په دې کلاس کې د یو سپلایر یا ډیسټریبیوټر او یا هم د برانډ د اتنټیکیشن اړوند خبرې کوو. چې یو پروډکټ یو ډیسټریبیوټر ده مو پیدا کړی ده، له سره مو پروډکټ انتخاب کړی ده، ښه پروډکټ ده. په اخري مرحله کې مو له سره ډیل کوو، هغه پروډکټ چې نخلو پیمنټ ورته کوو چې آیا دا اتنټیک ده، اتورایز ده که نه ده. دې پروډکټ دې سپلایر ته موږ پیمنټ وکړو که ونه کړو. مختلف نکات دا باید چک سي چې موږ دا معلوم کړو چې دغه اتورایز یا اتنټیک ده که نه ده. هغه نکات لومړی چې دي هغه د ایج ده، د سپلایر ایج معلوموو. په تېره ویډیو کې مو دې اړوند خبرې کړې دي، تاسو به کتلي، کم نه یې کتلي همدغه تکنیکل همدا یوټیوب چینل سره خلاص کړئ. په دې کې پلی لیست راځي، پلی لیست کې به همدغه د پروډکټ سورسینګ، هنټینګ اینډ سورسینګ پلی لیست به راسي. سلامونه ملګرو، هیله ده صحتمند به یاست. د هنټینګ او سورسینګ اړوند دا ویډیوګانې به مسلسل وګورئ، اوله دومه کوم کتلي اخري ویډیو ته به راسئ. دا سورسینګ دی، موږ پورته د هنټینګ دا سورسینګ دی. دا څلورم ویډیو کې دې اړوند مو خبرې کړې وې چې څنګه د ایج د یو سپلایر چک کو په مارکیټ کې، هغه مختلفو نکاتو دا وګورئ. په پنځمه ویډیو کې چې اړوند خبرې کوو، پنځمه ویډیو کې د یو سپلایر ګوګل ریویوز ګورو. ګوګل ریویوز یې څنګه ګورو، کوم نکات کې ګورو، راځو عملاً یې تاسو ته ښیم. راځو دا به اول به تاسو سپلایر پیدا کړئ. سپلایر به نوم راخیستی یا خپل سپلایر دا برانډونه دي، د دې برانډ ډیسټریبیوټر اوس مو پیدا کوو او بیا وروسته د هغه ګوګل ریویو چک کوو. راځو دا نوم راکاپي کوو، داسې هم راکاپي کوو. په دې وخت کې به تاسو ګوګل راخلاص کړئ. ګوګل چې مو خلاص کړو، لومړی به تاسو په ګوګل کې ورته ولیکئ ګوګل ماپ. ګوګل ماپ داسې هم کلیک کړو، دا ګوګل ماپ به راخلاص کړئ. په دې شکل تاسو کلیک وکړو، ګوګل ماپ خلاص شو. په دې ځای کې به چیرته وکړئ، مخکې تر دې تاسو هغه نوم راکاپي کړئ د ډیسټریبیوټر یا د برانډ. مو د برانډ نوم راخیستی ده، یو وار به راسو مو به برانډ سپلایران او ډیسټریبیوټران او هولسیلران پیدا کړو. ګوګل هم خلاص کړو. په ګوګل کې به تاسو هغه برانډ نوم ولیکئ، ورسره ولیکئ برانډ ډیسټریبیوټر ان یو اس ای په امریکا کې دغه برانډ ډیسټریبیوټران پیدا کوو. دا اول چې کوم ویب سایټ موږ ته راوړل، دا خپله د فلیپس یونایټډ سټیټ خپله د برانډ دغه ده ویب سایټ ده. او داسې دا ګوره د فلیپس دا ډیسټریبیوټر ده، دا ډیسټریبیوټر ده. کنټرول نیسو او په هغه لینکونه باندې کلیک کوو، موږ د ټولو ویب سایټونو خلاصوو، د یو څو نه خلاصوو او موږ یې چک کوو. تاسو مختلف کولی شئ چې خلاص یې کړئ. ورته لیکلي دي، هغه برانډ نوم لیکلی دی، اتورایز ډیسټریبیوټر دا لیکلی دی بي ډي آی. اوس څه کوو، دا ډیسټریبیوټر دا اولنی ډیسټریبیوټر، دې ډیسټریبیوټر باندې په دا لوګو چې کلیک تاسې وکړئ، دغه مین ادرس به تاسو ته راخلاص. دا یې مین ادرس ده. په دې ادرس چې کلیک تاسې وکړو، کنټرول سی وي کوئ، راوځئ ګوګل ماپ ته. دلته به دوه خبرې دي، یا به هغه ادرس عمومي ادرس ته دلته پیسټ کوئ او انټر به کوئ تر څو تاسو ته یې هغه ډیسټریبیوټر راواړئ یا برانډ راواړئ. که یې نه راواړوله ګوګل ریویو، تاسو به څه کوئ، دا عمومي د هغه به ځینې اخیسته کوئ، دا فقط نوم به پرېږدئ، دا ادرس دا ډاټ کام دا به ځینې لرې کوئ، دا ګوره فلیپس به فقط پرېږدئ پکې، دا به پرېږدئ او انټر به کوئ. اوس ورته متوجه دا ده. اوس یې دې اړوند معلومات ټول موږ ته راواړول چې کوم دا ده مختلف. ګوره دا هم په هیلث کیر کې، هیلث کیر دا د کمپنۍ ډیسټریبیوټر مختلف دغې راواړولې. ګوګل ریویو راځو، دا چې هیلث کیر مربوط چې وله دا ده، په دې کلیک کوو. کله چې دې تاسو کلیک وکړو، د هغه ریویو به موږ ته راواړی. دا دی دې یو کس نظر ورکړی، د یوه ریویو لري، هغه ریویو چې شی ده او کوم ریویو مثبت ریویو ورکړی ده، فقط هغه ریویو ورکړی ده، نور کوم دغه نه ورته لیکلي دې کس ریویو ورکړی ده. دا راځو بل دې تیرو بل ګورو. دا کوشش به کوئ چې ریویو یې زیات او نظریات یې مثبت وي او دغه ریټینګ یې یا دا ستور چې دا 4 څخه لوړ وي. دغه ښه ډیسټریبیوټر ځکه ډېر خلکو مثبت نظریات ورکړي، دا کوم مشکلات نه لري. او تاسو په نظریات هم ګورئ. راځئ یو بل عملي ګورو، دا ګورو. په دې کلیک کوو په ادرس باندې تر څو مین ادرس راواړئ، کنټرول سی. راځو ګوګل ریویو ته، ټول به همداسې په هغه کې پیسټ کوئ. تاسې دې ورنه راواړول، دې څخه هم دا ایسته کوو.
انټر کوئ. دا ده اوس لوډ نیسي، دا مختلف غیر راواړول، په دې کلیک کوو. دې ته خلکو یوه ریویو نه ده ورکړې، دې ته ریویو نه دی ورکړی، ریویو زیرو دی. ریویو دلته خپله دې کار سره لیکلي هغه ریویو ستوري. راځو بل ګورو. داسې ډسټریبیوټر موږ نه انتخابوو چې هغه خلکو نظریات نه یې ورکړي، موږ ته نه معلومیږي دا تورایز ده نه دا تورایز. دا بل ډسټریبیوټر راځو ګورو. ځکه د یوه برانډ سي په سلهاوو ډسټریبیوټران دي، موږ به تورایز ډسټریبیوټر دې انتخابوو. له هغو سره به ډیل نه کوو چې هغو هېڅ شی معلوم نه وي فقط یو ویبسایټ، ځکه ویبسایټ هر څوک جوړولی شي. دې ګوره په ادرس هم کلیک وکړو، دا درته راواړوله. ګوره دا د انټرټینمنټ ټریډینګ دی، هغه په ادرس باندې یې راوړ کړي. په ادرس نه راوړته بیا صرف نوم کلیک کوئ، په دې باندې کلیک کوو. کله ستاسو کلیک پې وکړو ګوره اول دلته 2.2 ریټینګ ده، دا ډېر منفي ریټینګ دی. یعنې په دې باندې 18 نظریات دي خو ریټینګ یې 2.2 ده او زیاتره نظریات منفي دي. په دې وکړه راځو ګوري ریویو باندې کلیک کوو چې ریویو ګورو چې سره کوم نظریات دا د ګوره دې کس یو ستوری ورکړی، دا څومره چې ستوري کم هغه نظریات منفي دي. دا کمنټ یې وګورئ، دا کمنټ تاسو کتلی شئ، د بیا ریسپانس بل درته ورکړی ده. دا بل ته کړی ګورو دې هم یو ورکړی ده، یو سټار ورکړی ده، دا یې نظر ده. او دې ګوره 15 سټار ورکړي دي، بیا یې نظر ټول لیکلی ده چې تاسو نظر کتلی شئ. مختلف نظریات به یې خلکو ګوري دلته چې منفي نظر ولې خلکو ورکړی څه مشکلات لري، مثبت یې ولې ورکړی څه مشکلات لري. نو دا نظریات ګوګل ریویو به تاسې چک کوئ. دا دې بل ډسټریبیوټر چک شو، راځو دې یو بل هم چک کوو. دې هم چک کړل، د دې چک کوو، په دې باندې کلیک کوو او دا راکاپي کوو. ټول به ګوګل مپ په سرچ بار کې تاسو پیسټ کوئ. ګوره دې بیا نه راواړول، دا به ځین لرې کوو، دا بیا هم نه راواړول، دا ډاټ کام ځین لرې کړه، دا هم نه راواړول. دا صرف نوم بیا پرېږدئ، زیاتره بعضې په نوم راوړئ او بعضې په دا ګوره راواړول. په دې باندې کوم ریویو نشته. نو دا د ډسټریبیوټر مختلف ډسټریبیوټران چک کول. بل دا هم چک کړو ستاسو لپاره چې ښه ورسره بلد شئ. کنټرول سي، مقصد چې ریویو نه لرل یا منفي ریویو لرل تر هغو څخه تېرېږئ. په هغو صورت که کار سره کوئ چې ډېر نه وي، هغه چا کار سره کړی معلوم وي، بیا کوم مشکل نشته. او که تاسې نوی پیدا کوئ له دغسې ډسټریبیوټرانو سره کار مه کوئ چې هېڅ ګوګل ریویو نه لري، هېڅ د خلکو نظریات نه یې باندې هغه بیخي معلوم نه وي. ځکه یو ویبسایټ ته هم جوړولی شئ، ویبسایټ ته په 2 ساعته کې هم جوړېږي. دا ده ګوره بي ډي آی، دا خپله بي ډي آی په نوم باندې دا ویبسایټ ته دا هغه بي ډي آی د دې اوس هغه ګورو ریویو. دې ریویو ګوره ډېر 3 ریویو دي، 15 ریویو دي. 3 نه د خلکو نظریات ورکړي، 3 سره مثبت دي. نظریات یې د کم خو مثبت دي. دا دی دې مثبت نظر د خپل نظریه کتلی شئ، دې هغه نظر د هغه ستوري دا هغه نظر دی. دې کې یوه خبره امکان لري چې خلکو نظریات خپل ځان ته مثبت نظریات ورکړي. مثبت نظر تاسو دومره ترجیح نه ورکوئ لکه منفي نظریاتو ته. منفي نظریات به خلکو ګوري چې ولې منفي نظر ورکړی، په کوم اساس منفي نظر ورکړی دی، څه مشکل پکې ده. نو دا یو برخه سوله دي ډسټریبیوټر د اتنټیکیشن د چک کولو لپاره چې موږ غواړو دا چک کړو چې آیا اعتراض ده که نه ده اعتراض. اوس نو تاسو کله داسې چک کړل نو راځئ به دلته به دا شیټ به تاسو ځان سره لرئ. برانډ نوم ده خو دې راواخیستل، د برانډ اول یو URL هغه لینک بیا راواخلئ. په مخکنۍ ویډیوګانو کې مو ویلي وو تاسو ته URL بیا را کاپي کړئ. راځو دلته URL دې برانډ اول پیدا کوو. دا ډسټریبیوټر تېرېږو، برانډ USA، دا یې برانډ ده. دا یې برانډ ده، دا هم را کاپي کړو. ګوګل ریویو ګورو. تنانو مې پرېږدو. دا ده دې ریویو راواخیستلې. ریویو ګورو. له ریویو رااخیستلو وروسته یې دلته URL رسوو، ایمیل ادرس، فون نمبر، کانټاکټ ریپلی. په اخر کې ګوګل ریویو ګورو چې څو ریویو لري، څو خلکو نظریات ورکړي دي، هغه ریټینګ یې ګورو. دلته چې یو کې ریټینګ ورکړه ته ریټینګ بله خانه ورته ورکړه، ریټینګ. دې کې ریټینګ لیکو چې څومره 4.3 5 3.5 څو ریټینګ ده او په دې کې ریویو لیکو. همداسې د ډسټریبیوټر هم تر څو ځان ته معلوم کړو چې دا مثبت نظریات لري که منفي. ښه وخت، ښې چارې.